پوهېدل یوازې کافي نه دي، باید عمل پرې وکړو. غوښتل یوازې کافي نه دي، باید ترلاسه کړو. د فرهیختگان نننۍ خپرونې ته له ما احمد میلاد مقدس سره ښه راغلاست. ډېره مننه زموږ بلنه مو منله. په پایل کې ځان راوپېژنئ تر څو د خپرونې لیدونکي هم تاسو سره اشنا شي. زما نوم میراغه روحاني دی او د تخار ولایت یم. په زده کړې مې هملته زېږېدلی هم یم. زده کړې مې 12 نه په کال 1999 کې فارغ شوی یم. اوس مهاله د رڼا پوهنتون زده کړیال یم د 8م سیمستر. غټه لاسته راوړنه خو دا وه چې هم مې خپلې زده کړې کولې، تر څنګ یې مکتب کې وم، ښوونځي کې مو درسونه مې ویلې. نو چې کله د مکتب نه رخصت شوم نو کور کارونه مې کول ځینې. نو بعد له هغې به خپل کورس ته تلم، خپل شخصي کورسونه د کمپیوټر کورسونه چې کوم ما تعقیب کړي وو هغه مې سرته ورسول. د دې تر څنګ تاسو د رڼا پوهنتون زده کړیال یاست، نور کوم بوختیاوې لرئ؟ زه اوس مهاله په خپله د رڼا پوهنتون د کمپیوټر لیبارټرۍ هغې مامور یم او د ځینې کړنې چې دا دنده ترسره کوم په رڼا کې. ستاسو کاري مسؤلیت په رڼا کې څه شی دی او کوم لاسته راوړنې تاسو رڼا پوهنتون ته او خپل ځان ته درلودلې د زده کړې د پوهنتون په دوره کې؟ د پوهنتون دوره کې لومړی چې د زما اوله څنګه ما داخله وکړله پوهنتون کې، نو زما اولنۍ تقریبا 2.5 کاله زما په زه یو بل شرکت کې وم، مخابطه شرکت کې وم چې هلته مې وظیفه کوله. نو د هغې نه بعد له هغې چې هغه وظیفه ما ځینې سخته وه ځینې ما پرېښوده، بیا د دلته رڼا پوهنتون کې مې وظیفه ترلاسه کړله. نو د وظیفې سره زما کار به د کمپیوټر لیبارټرۍ کې دا دی چې د ځینې محصلان راځي، خپله د کمپیوټر ساینس څانګې محصلان راځي په کمپیوټر لیبارټرۍ کې، هلته عملي تمرینات کوي. نو دلته دوی چې کله تمرینات کوي هغوی ستونزې حل کوم، هغوی سره استاد ولاړ وي، ځینې ستونزې لري په کمپیوټر پروګرامونو کې، هغوی سره پوره مرسته کوم ورسره. تاسو د تسمیقات یادونه وکړه. څنګه یو ځوان وکولی شي تاسو غوندې موفق یې خپل د روزمره کاري یو تسمیقات ته برابر کړي تر څو موفق واوسي؟ نو په هغه کې وایي future belong to those who prepare today. دغه راتلونکی هغه چا پورې اړه لري چې مثال هغه کار نن ورځ دپاره کار وکړي. نو کس چې کله سهار کې راپاڅېږي یا مثال د شپې نه باید خپل یو پلان ولري. خپل سهار کې وایي هغه کس کامیاب نه دی چې څوک مثال سهار راپاڅېږي او هغه یو پلان منظم پلان ونه لري خپل د روزمره د ورځني کار لپاره چې زه باید څه وکړم نن ورځ. نو هغه باید خپله سهار وختي راپاڅېږي، هغه منظم پلان ولري، پلان په مطابق باندې مخکې لاړ شي. بل چې دی موږ د خپله د کرکټ زه ډېر زیات هغې یم شوق لرم. نو کرکټ مې کتلو، نو کرکټ دغه خپله د کمیونټي سیده په انګلیش کې ده او ځینې اخبارونه مې لوستل، مطالعه هم په انګلیش کې، کتابونه ډېر مطالعه کول په انګلیش. نو زما د مکتب په دوره کې هم تر څنګ ما یو کلونه ډپلومه وکړله چې انفارمیشن ټیکنالوژي ورته وایي، DID معلوماتي ټیکنالوژي، او تر څنګ مې ورسره DBA وکړله، ډیپلوما بزنس ایډمنسټریشن، یعنی اداره او تجارت مې وویل یو کلن. او بل مې تر څنګ ورسره دی هارډویر او A+ هارډویر دا کورسونه کړي دي هر یو 3 میاشتې، او ګرافیک ډیزاینینګ کورس مې کړی دی. تر څنګ مې MCITP کړی ده، مایکروسافټ سیسټم سرټیفاید IT پروفیشنل دی. او ورسره فوټوشاپ، انپیج، کورولرا دا کورسونه کړي دي. تر څنګ مې ورسره ترجماني هم کړې ده 6 میاشتې، او 2-3 کاله مې استادي کړې ده کمپیوټر څانګه کې. ستاسو څخه ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. ستاسو موفقیت سره. دا وه د فرهیختگان نننۍ خپرونه. تر بیا ښې چارې. رنا، شکوفایی استعدادها.